اے د سحر بادا که زما د یار په کوڅه کې تېرېدلی او چرته دې ولیدو نو لږ زما حال ورته ووایه، لږ ورته ووایه او دا ورته ووایه تاله څه په لاس درځي چې په خپل هجران کې ما سوځې او که ته زما په سوځېدو خوشحالې ما دې په خدای قسمي زه ستا د لاسه په اور کې پروت خوشحال ما. وګوره داسې هم چېرته شوي چې یار راپاسي یار په اور کې واچوي او هغه یار به خوشحالي په اور کې. یو بزرګ وایي که نه لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبې دي د اور په ټال د مینې ختېدلی یم تپوس مه کوه ډېرو بسکلي وي خو مه وایه زما د سکلو قاتل ته دومره خندېدلی یم تپوس مه کوه. د یار د لاسه اور ګلزار ګڼي خلک. نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي دا خو تا عشق نه دی کړی. خوند خو یې د هغه وخت وي. مونږ خلک عشق څه پېژنو، مینه څه پېژنو، درد څه پېژنو. درد غالباً اقبال شعر دی چې ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. یو اونگ میں پزړه کې اوچتي او یو درد میں پزړه کې کیږي او زه پټ پټ جاړم په هغه وخت کې ورته چې کوم وخت کې ټوله دنیا ودی نو زه ویښه معشوق یم او زما معشوقه هم ویښی نو دغه وخت کې ورته جاړم. خدای دې دا درد مونږ کې پیدا کړي. او هغه دروازې د سومنات هغه محمود غزنوي کابل ته وړې وې د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشحالولو دپاره واپس بیا هغه دروازې ورکړې. خلک دا اوس خو وایي نه هغه محمود غزنوي پاتې شوی او نه د ایاز په زلفو کې هغه کوږوالی پاتې. اوس ایاز څنګه و؟ ایاز دا غلام د محمود غزنوي غلام خو بادشاه پې مینو د بادشاه ډېر خوښ. دا محمود غزنوي چې په کومه ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وې نو پنسې نه وې او پاس بډه یې وه لستوڼي نه وو دا ځایونه یې وو کېړو پوندې نه وې پنجه یې وه په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده. بادشاه ته د غلام ضرورت شو دا غلام یې ورته واغست او ورې چې ورې د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین شو نو ځان سره به په تخت کېنولی غلام به ځان سره په تخت کېنولی. دې ایاز څه چل کړی و چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه. هر سهار بیا بکس لرې کړو دې جامو ته بیا داسې وکتل او بیا به تله چا پې شکایت وکړو شیطانت یې وکړو چې جي دې ایاز ستا د بادشاهۍ لالونه او جواهرات پټ کړي دي او د کټ سر ته بکس پروت دی په هغې کې ایښي دي او هر سهار یې ګوري. وی ښه بادشاه ډېر خفه شو. ایاز یې راوغوښتو وی دا ستا د کټ سر ته بکس چې پروت دی دې کې څه دي؟ ایاز ورته وویل چې بادشاه قبله عالم دا کنجي ده او زما لوی سعادت بدایي چې دا بکس ته په خپله لرې کې ویږدې بل راکړه. کنجي ترې واغسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده او زړې کېړی دي دا پکې. بادشاه ورته داسې کېناست وی دا ولې ایازه؟ ورته ویل قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه ما دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې زما بولی کېده او لیلامېدمه تا واغستم اوس چې ستا په تخت ناست یم او کوم شاهي لباس مې اغوستی نو سحر دا جامې وګورم او زړه کې ووایم چې او ایازه
ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاه لباس او په تخت ناست دی نه چې غرور در کې را نشي